چې په ایمان چې د ایمانه به مې خلاص کړي، په ایمان چې د ایمانه به مې خلاص کړي، کافر حسن او خوږې خوږې خبرې، په ایمان چې د ایمانه به مې خلاص کړي، کافر حسن او خوږې خوږې خبرې. او مفتي صاحب ته ډالۍ چې ښکلو راشئ ترنم را سره وکړئ، ښکلو راشئ ترنم را سره وکړئ، زما ژوند خو دی سندرې او بس سندرې. او دوه شعره نور وایم چې دا د مینې کرامت دی که ولي دی، دا د مینې کرامت دی که ولي دی چې شغلې د مزام نه په ماښام ځي، دا د مینې کرامت دی که ولي دی چې شغلې د مزام نه په ماښام ځي. د هندوې مینې داسې ځای له بوتلم، د هندوې مینې داسې ځای له بوتلم، بې اختیاره مې نارې خولې نه د رام ځي. او وړوکی غونته کې نظم دی را سره نیکنام صاحب د نظم عنوان دی چې تا راته ګل نیولې او زما لاسونه نشته. درخان صاحب چې په دې پوره دنیا کې زه لکه وږی ماشوم چې د ډوډۍ په تکل د خپله کوره وځي، د لوږې زور پې دومره چې نظر نه لګي او په هېڅ نه پوهېږي، د لوږې رور پې دومره چې نظر نه لګي او په هېڅ نه پوهېږي. د ده منزل ډوډۍ وي، د ده مزل ډوډۍ وي، د ده مزغو کې صرف یو د ډوډۍ غرض وي، د ده مزغو کې صرف یو د ډوډۍ غرض وي. د درد نه وي خبر، غر او ګرنګ نه ویني، د ده هسې مثال خبره دی به سندره واوري خو به پې څنګ پوه شي، هسې مثال خبره دی به سندره واوري خو به پې څنګ پوه شي. دغه مثال زما دی، زه لا په ځان اخته یم، زه لا خپل ځان جاړمه. دغه مثال زما دی، زه لا په ځان اخته یم، زه لا خپل ځان جاړمه. لا چاته نه یم اوزګار، خو ته خفه چې نه شي زه په هر څه پوهېږم، خو ته خفه چې نه شي زه په هر څه پوهېږم. ستا اختلاف او احترام لرم، خو زما ژوند داسې دی چې لکه طوطي چې څنګه پنجره کې قید اوسېږي، زما ژوند داسې دی چې لکه قیدي چې څنګه طوطي چې څنګه پنجره کې قید اوسېږي. زه په ظاهره باندې ښه روغ رمټ سړی یم، خو د غربت د لاسه خپله کولی نه شم. ډېره مننه کوم ستا د جذباتو، خو بس تا راته ګل نیولې زما لاسونه نشته، تا راته ګل نیولې زما لاسونه نشته. ډېره مننه، ډېر ښکلی، ډېر مزېدار.